السلام علیکم، الله دې وکړي روغ او جوړ وئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. یو ځلې بیا یوه خوندورې ویډیو سره. نو ملګرو، ما چاټ جي پي ټي په باره کې تېره ورځ ویډیو جوړه کړې وه. نن مې درته نوی فزرفوړی نوی سیسټم پکې راوړی، نوی اپډیټ مې پکې راوړی دی په چاټ جي پي ټي کې. دا هم اوس وایرل شوی دی، بیخي زیاته سوشل میډیا باندې راګرځي. دې باندې نوی اپډیټ ما راوړی دی چې څنګه پکې نوی معلومات ترلاسه کړو. ما تېره ویډیو جوړه کړې وه د چاټ جي پي ټي د اکاونټ د جوړولو، څنګه پکې اکاونټ جوړ کړو، څنګه پکې موږ ته معلومات ورکړي، څنګه ورته عکس ورکړو چې د عکس په باره کې موږ ته معلومات ورکړي. اوس مې درته نوی اپډیټ راوړی دی. دا یو بهترین او زبردست اپډیټ دی. که تاسو د اکاونټ د جوړولو یا د ډاونلوډ کولو طریقه نه وي، زما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې د همغه ویډیو لینک شته، یا تاسو راشئ زما یوټیوب چینل ته. زما یوټیوب چینل کې هم دغه ویډیو مې اپلوډ کړی ده، همدغه ویډیو ده. اوس د نوې طریقه څه ډول طریقه ده، دا زه اوس تاسو ته درښایم. دغه تېره ویډیو ده، تاسو دغه وګورئ. دغه تېره ویډیو ده، تاسو دغه کتلی شئ چې اکاونټ پکې څنګه جوړیږي او څنګه پکې عکس ورکړو، د عکس په باره کې موږ ته معلومات ورکړي. خو راځو خپلې ویډیو ته. که تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د ویډیو په څنګ کې یوټیوب سبسکرایب لیکلی، سبسکرایب ووهئ او لایک بټن هم ورکړئ. نو ملګرو، تاسو راشئ اوس چاټ جي پي ټي ته. زه راځم چاټ جي پي ټي ته. دا چاټ جي پي ټي راخلاصوم. که تاسو نه وي راخلاص کړی، زما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته، لینک ویډیو کلیک کړئ، ویډیو وګورئ، تاسو به اکاونټ خلاص کړئ. تاسو راشئ چاټ جي پي ټي راخلي طریقې درته ښایم. تاسو دلته کتلی شئ دا ځای کې عکسونه هر څه چې تاسو څنګه ورکوئ، دا خو موږ توره ویډیو کې ایښودلي وو چې دا عکس څنګه کېږي، څنګه پکې آی ډي لوګون کړو. دغه عکس هر څه وګورئ تاسو. دا په چې چاټ جي پي ټي کې آی ډي نه وي لوګون کړی، دا عکسونه نه ورته راغلي. نو تاسو دلته راشئ، ورته ولیکئ چې سلام به ورته ولیکئ، دا به ورته اپلوډ کړئ. نو موږ تاسو بیا ورته ولیکئ. ما ته ولیکل چې وعلیکم السلام ریحان څنګه یې. نو تاسو به ورته ولیکئ چې ما ته ټول معلومات په پښتو کې راکوه ښه. نو زه اوس ورته وایم چې ما ته زه ورته لیکم ښه نوی اپډیټ څنګه دی چې یو د سوشل میډیا لپاره کوم وایرل عکسونه دي، هغه عکسونه موږ ته جوړوي. ښه، زه ورته لیکم ما ته یو د رقم عکس جوړ کړه چې زما کورې سره سمون ولري او لاس کې یې کمپیوټر هم وي. ما خو خپله کوره ما ته نه پته ولګي چې زما کوره څه ډول ده، خو ما ورته مخکې خپل د عکس کومه کوره چې ده هم ورته اپلوډ کړې ده، هغه ورسره یاداشت شوې ده. ښه، زه ورته داسې سینډ کوم، ما ته بس یو عکس راکړي دا ځای کې. ښه، غواړې داسې یو عکس جوړ کړم، البته خپل کور چاپېریال او شاوخوا په اړه نور معلومات راکړه. زه ورته لیکم لکه هیک دا ډول چاپېریال ولري. صحیح ده. اوس ګوره ما ته اوس عکس راکوي. ښه، داسې ما ته یو عکس جوړ کړي. سمه ده، زه به داسې یو عکس جوړ کړم چې یو تخنیکي او هیکینګ وي. لږ انتظار وکړه، ګوره اوس موږ ته عکس راکوي. ښه، نو دا یو خوندور اپډیټ دی. تاسو پکې هر رقم ته عکس هم جوړولی شئ. دا د عکس یو شخص موږ ته یو عکس اوس راخلاصوي. تاسو وګورئ دا ډول موږ ته یو عکس جوړ کړ. تاسو به دا باندې کلیک وکړئ، را به شئ دغه سیو بټن چې کوم دی، دا سیو بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ، سیده یې ګیلرۍ ته ډاونلوډ کولی شئ. زه ورته لیکم ما ورته ولیکل چې کرکټ عکس راکړه. تاسو دغه کتلی شئ چې ما ته دا ډول عکس راکړه. نو دا ډول مختلف عکسونه تاسو ورکولی شئ چې هر خپل عکس دا ځای کې ورته راواخلئ، د جمع نشان باندې کلیک وکړئ، خپل عکس ورته راخلئ ګیلرۍ نه یا د کامرا نه، ګیلرۍ هر څه نه یو عکس ورته راواخلئ، ورته چې ما ته دا ډول نه، ما ته خپله کورې عکس جوړ کړه. تاسو به هماغه ډول عکس رااخلي. دا یو بهترین اپډیټ. که تاسو تر اوسه پورې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته ضرور لایک بټن ورکړئ. مننه.